اوس که ماته څوک ابو حسان وایي، که ماته اسحاق وایي، که ماته بل نوم وایي او که ماته هر څه وایي، دغې طرف ته به زما توجه نه ځي. توجه دې طرف ته په کار ده چې الله به زما نه راضي او که نه به راضي. د حاجي صاحب ټکې په دې باندې ګوره بعضو عربو علماو، حالانکې عرب یې ډېر نه استعمال، عربو علماو بعضو په دې باندې لیکل کړي دي، وایي دا ټکي استعمالول صحیح نه دي. ولې؟ وایي دا په سړي کې عجب راولي او د سړي نه ریاکار جوړوي. د دې بعضو علماو کله ډېرې بعض اهمې خبرې ته سوچ لاړ شي. په دې باندې عربو علماو دا ویلي الحاج فلانی حاجي، د نوم سره لیکلو ته څه ضرورت دی؟ دا په سړي کې عجب نه راولي؟ لکه اوس ستا نوم سره زه ولیکم که نه الحاج العلامه او فلان او فلان او دا غټې غټې پړپړې ورسره ولیکم، نو ستا به بیا په کچه سټیشن باندې بریک ولګي؟ نه، بس الحاج او فلانې او علانې. لکه سړی په دې یره کې چې الله به د حج قبول کړی او که نه وایي، د عمره به الله قبوله کړي او که نه. موږ سره دا غم دی چې نوم سره به الحاج لیکلی کېږي او که نه. نو تعریف چې کېږي بیا د هغه یا چې ته سټیج ته راغوښتی کېږي یا یو پروګرام ته، موږ جي پلاني له دعوت ورکوو الحاج. اوس که الحاج دې ورسره ونه وي دا د ځان له بله جاخه وکړه، څه ضرورت دی دې ته؟ نو د دغه علماو دا خبره زړه ته کوزېدونکې خبره ده چې ته یو عمل د الله دپاره کړی. ما ته دا ووایه کوم صحابي سره الحاج لیکلی شوی دی؟ حاجي صاحب ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب سره، حاجي صاحب عثمان بن عفان سره، او داسې حاجونه یې کړي دي چې الله رب العزت قبول کړي دي. الله د هغوی نه راضي دی او هغوی د الله نه راضي دي. او د یو د نوم سره هم حاجي نشته او د یو د نوم سره هم دا پړپړې نشتي کوم چې زمونږ په ملکونو کې د مولیانو د نومونو سره لیکلی شوي. لذیذ البیان او فصیح اللسان او خطیب شهسوار او پلانې او دیسې او شیخ العرب والعجم او البحر والفهام والعلام، او نه پکې دا راوته د شیخ الجن والانس، د انسانانو او د پیریانو شیخ. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نوم سره دا نشته. معاذ بن جبل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زما په امت کې په حلال او په حرامو باندې ټول نه زیات دی پوهېږي، د هغه د نوم سره نشته، بس د هغه د نوم سره دا دي رضی الله عنه، خو څه لویه جمله ورسره ده چې الله ترې راضي. اصل مقصد دا دی چې زموږ نه الله راضي شي. اوس که ماته څوک ابو حسان وایي، که ماته اسحاق وایي، که ماته بل نوم وایي او که ماته هر څه وایي، دغې طرف ته به زما توجه نه ځي. توجه دې طرف ته په کار ده چې الله به زما نه راضي او که نه به راضي. او که ما او تا په زوره راولګو په دې دیوالونو باندې سم ډېر شی لیکلي وکړو د خپل نوم سره الحاج الحاج ځای په ځای ولیکو، الله به مو بخي. او که په دې بخلی کېدی والله چې دا ټول دیوالونه موږ رنګ کړی وی په خپلو نومونو. اوس خو دا رواج لږ کم شی غونته کېدی نه که نږدې وخته پورې به د کلي په کومه کوڅه چې به تاویده شي د یو الحاج نوم به پکې لیکلی شوی و. بیا ګلونه او بیا پروګرامونه او بیا لارې ورته سیټ کړي. زه دې پورې دغه ته چې لاړم بلوچستان ته، د هغوی ما ناشنا رواج ولیدو. زمونږ طرفونو ته هم دی خو هغه لږه ګزاره کوي. نو هغه د حج ته نږدې ورځې و، حج ختم شوی و، دغه ورځو کې زه لاړم او په دې ایرپورټ باندې یو قیامت و. هغه ملګرو ته ما دا ووایي کوم چې راګري چې دا څه قیسه ده، ټول امیرونه او شور شغرب او د پولیس ګاډي پکې ولاړ دي او پوجیان پکې ولاړ دي او دا چغې چغارې او دې خواشه او اخواشه او روډونه ټول بند دي. نو ما هغوی ته به دا څه قیسه ده؟ دا حاجیان را روان دي. حاجیان را روان دي نو څه؟ نو دلته دا رواج دی چې حاجي صاحب راځي نو د کوړمې ټول خلک د هغه استقبال له راځي. بیا صرف استقبال نه دی، هر یو ځان سره امیل لاغستی دی. بیا تصویران پکې ویستی کېدو او دلته وبس او ته لکته وګوره او ته راشه ته ودرېږه او ته یو غوغا. هسې ته سوچ وکړه چې یو کس پسې څلوېښت راغلي، دا په یو کس پسې، او حاجیانو ډک ډک فلیټونه راځي، څومره رش به
زه درته وایم ما ناشنا رش ولیدو څه دنیا ولاړه وه سمه دا به لازم استقبال کې ولې ځکه چې دا رواج دی او بیا حاجي صاحب خفه کېږي چې ما دومره لوی چکر و نه څوک راغی میل راته واچو نه چا ډزې ډوزې وکړې نه په دیوال څه لیکلی شوي دي نه راته چا حاجي صاحب وویل چې کله دا خبرې زه دا نه وایم چې دا به ریاکار موږ داسې نه وایو خو دا خبرې دعوت د ریاکارۍ ورکوي که نه زما دا خبره غلطه ده دا په سړي کې عجب نه پیدا کوي چې نظم څوک یم ته اوس په ایرپورټ ووتو تا ته څلوېښت ولاړ دي او ټولو سره میلونه دي نو ستا به هم سینه لکه پلنه شي چې موږ هم څوک یو او چې ګوره دا قیسې ترې لرې کړې او ته په دې سوچ سره واپس ملک ته روان یې چې یاره الله به د حج قبول کړی که نه به او دا جړاګانې الله ته وخت په وخت کوي چې یا الله دغه حج زما ضایع نه کړي دا رانه قبول کړي او چې دا یو حج در الله قبول کړي یو حج در الله قبول کړي چې الله نور څه غواړي نو ځکه دا نومونو سره الحاج لیکل او دا په دیوالونو لیکل او دا امیلونه او دا ډزې ډوزې او دا قسمه قیسې دا انسان کې ریاکاري را پیدا کوي ډېر په مشکله به دې څوک بچ کېږي چې ډېر تقوادار او پرهیزګار سړی او مه خفه کېږه که څوک درته حاجي صاحب ونه وایي ولې مه خفه کېږي نه الله دپاره دې کړه او چې الله دپاره دې وکړو شو بس دی که نه که څوک درته حاجي صاحب وایي که نه خو ته وایي او که نه وایي خو تا خو حج کړی دی او د الله دپاره دې کړی بس الله سره یې پرېږده یو د سعودي عرب یو عالم نه تپوس شو مسجد نبوي کې مدرس ته یې وایي شیخ صاحب ته چې کله د دې غټو امامانو نومونه الي نو بعضو دې سره الامام هم نه وی نوم یې داسې وي دا د عربو عادت دی عربو کې دا ډېر ښه عادت دی دوی دا نومونو کې مبالغه نه کوي نو یې کله ته داسې ووایي احمد ابن حنبل دې کې دا ویلي دی او ابن تیمیه دا ویلي دی د سره نه ورسره امام وی نه ورسره شیخ وی نو هغو له ډېر ناشنا جواب ورکړو هغوی ګوره ادب موږ د ټولو کوو او چې الله رب العزت ول اوچته مرتبه ورکړي که نه که زه ډېر پیرې د هغه د نوم سره امام ونه یم خو هغه امام دی او چې الله رب العزت دا مرتبې نه ورکوي که نه او که زه ډېر راونخلم سهار له ماښامه پورې د پلاني پورې نښتی یم او په زوره امام کوم هغه نه امام کېږي نو دا بې ادبي وي نه ده دا د علماو طریقه ده او بیا ورته د کتاب نه د پخوانو کتابونو نه ډېر دلایل پیش کړي وګوره وي علما چې دا خبره کوي نو داسې وایي چې دا قول د احمد بن حنبل مو دا قول د شافعي مو دا قول د ابن تیمیه هم دی دا قول د بخاري مو دا د مسلم نو هغو به دا ټکي ورسره نه ذکر کول چې د پلاني شیخ د پلاني امام خو هغه کسان وو په حقیقت کې امامان نو په القابو سره څه نه کېږي بیا ورسره په قبر په تختې هم لیکلي ګورې لیدلي م که نه الحاج پلانې الحاج قصه ډېره اوږده ده زموږ ده نو د دې قسمه کارونو نه ځان لرې ساتل پکار دي